شروع د دویم حصے یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته روشن لکه څنګه چې د سورۃ بقره دویمه حصہ شروع شو یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. دلتم خطاب یا ایها الذین آمنوا سره شروع شو. په ابتدا کې الله پاک چون کې یو امت اوس وجود تر اتل پکار دی. د امت د جوړېدو د پاره الله حي عمل څه شي؟ درې اصولي خبره الله په دې رکوع کې ذکر کړي. اول انفرادي تقوا او انفرادي اصلاح، چې افراد اصلاح شي. ځکه که افراد اصلاح نشي نو دا اجتماع او امت خو جوړ د افرادو نه دی. چې افراد اصلاح نشي نو امت به څنګه وجود تراشي؟ د دې وجه نه اقبال فرمای افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کے تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کے ستارے. وہی د افراد په لاسونو کې د ملتونو تقدیر پروت دی. ملتونو ته چې بدلیږي هغه په دې کېږي چې افراد بدل شي. یعنی ملت تقدیر الله بدلیږي، یو امت تقدیر الله بدلیږي کله چې افراد اصلاح شي. نو اوله خبره د فردي اصلاح خبره ذکر کړي، او په فردي اصلاح کې بنیادی شی هغه دا دی چې تقوا د الله یره په خلکو کې راشي. تاسو مړه کېږئ مګر په داسې حال کې چې تاسو په اسلام کې. مطلب دا دی چې د مرګ نیټه معلومه نه ده، نو په هر حال کې په اسلام کې او په ایمان کې اوسېدل پکار دي. په هر لحظه کې د الله یره په زړه کې ساتل پکار دی چې مرګ درته راځي چې په ایمان کې درته مرګ راشي. دا یوه خبره ده. دویمه خبره چې کله افراد اصلاح شي اوس یو اجتماع او یو امت جوړېدل پکار دی. اجتماعیت پکار دی، جماعت پکار دی چې مسلمانان را جمع شي. د جمع کېدو دپاره کم مهم شی دی چې د هغې په وجه باندې مسلمانان سره جمع شي. هغه کم شی دی؟ څه وکړي؟ په ژبه جمع شي خلک، په وطنیت باندې خلک جمع شي، او په قومیت باندې خلک جمع شي. په کوم شي خلک جمع کېدای شي؟ په کوم شي باندې خلک متفق کېدای شي؟ واعتصموا بحبل الله جميعا. د الله د کتاب نه علاوه که په بل څه کوم خلک اتفاق کوي دا اتفاق فرسوده او ناچل اتفاق دی. دا اتفاق نه د الله په نزد باندې قبول دی او نه دا اتفاق کار ورکوي. دا اتفاق بیرته په بې اتفاقۍ بدلیږي. ځکه الله چې د اتفاق دپاره کومه نقصه ښودلی نو هغه چې استعمال نکړو نو خپله ځان نه اتفاقونه کول دا سره نتیجه نه ورکوي. منګه ته چې ډاکټر یو نسخه ولیکي هغه په خلاف لاړ شو، منګه ته هغه دوا د علاج په ځای هغه سبب د هلاکت ګرځي. بیا چې الله رب العزت چې انسان ورته معلوم دی، د انسان اجتماعیت او دارنګ انفرادیت ورته معلوم دی، هغه راته نسخه ښودله چې دغه نسخه د مسلمانه که دا د استعمال که خو صحیح دی که نه بله لاره د اتفاق نشته. د اتفاق یوازینی شی هغه دا ده چې د الله کتاب ته خلک راجمع شي، د الله کتاب زده کړي، د الله کتاب مطابق عقیده او عمل برابر کړي، نو ټول مسلمان به سره یو شي. بیا به دا ډلې نه وي، بیا به دا ملکونه او دا سرحدات نه وي، بیا به نور کومې فتنې د ژبې په سر باندې، د قوم په سر باندې، د سمت او د علاقې په سر باندې، مشرقي زون دی او جنوبي زون دی او دا شمالي زون دی او دا زونونه به دا بیا ختم شي. هغه یوازینی شی دا ده چې د الله په کتاب خلک سم شي. واعتصموا بحبل الله. تاسو واعتصموا منګوله ولګوي تاسو پنجې خښې کې تاسو بحبل الله د الله په رسۍ باندې. ګوره مخکې آیات کې څه فرمایل؟ ومن یعتصم بالله، چا چې ځان ونښلولو د الله پورې. نو ذهن ته دا خبره راته الله خو یو مادي حقیقت نه دی چې موږ په هغه پورې ځان ونښلو. الله پورې څنګه ځان ونښلو؟ دلته اوس وایي واعتصموا بحبل الله، د الله په رسۍ پورې ځان ونښلوئ. بیا هم زموږ ذهن صحیح خلاص نشو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وضاحت وکړ. نبی علیہ السلام فرمای القرآن هو حبل الله المتین.
قرآن کریم د الله رسید. نو د الله رسید څه مراد ده؟ قرآن کریم 2-3 احادیثو کې داسې الفاظ راغلي چې القرآن حبل الله، قرآن کریم د الله رسید. واعتصموا د مسلمان د اتفاق د پاره یوازې ذریعہ او سبب، ځکه قرآن کریم داسې خبرې موږ تاسو له ښودلي که په دې خبرو زموږ تاسو ذهن ټولو خلاص شي، ټولو فکر به د یو بل سره برابر شي چې قرآن کریم کوم عقیده موږ ته راښایي. خو هغه مشکل دا ده چې اول خو قرآن ته څوک رجوع نه کوي. که چا رجوع وکړه خلک په یو تنظیم کې قرآن مطالعه کوي چې څوک په کوم تنظیم کې دی، په هغه تنظیم کې قرآن مطالعه کوي، دته دا قرآن کریم ټول خپل تنظیم ښکاري. دنه اخوا ورته خلک څوک کافران ښکاري، څوک مشرکان ښکاري، څوک ورته بدعتیان ښکاري، څوک ورته خوارج ښکاري. نو ایسته د قرآن صحیح فهم وانخلي. نو قرآن کریم چې په کوم فهم باندې صحابه کرام او امامانو اغسته و، په هغه فهم چې موږ واخلو نو بیا به موږ ته سبب د اتفاق او اتحاد جوړ شي. واعتصموا بحبل الله جميعا، منګول ولګوي تاسو د الله پر رسۍ باندې چې قرآن کریم دی، جميعا ټول پټولا، ټول مسلمانانو ته د الله د کتاب ناظره یاد نه ده، نو هغه به څنګه د الله په کتاب جمع شي؟ مسلمان خو د الله په کتاب باندې صرف دومره کوي چې چېرته نوی کور جوړ کړي، قاریان راوغواړي چې ختم پکې وکړه چې دا کور هم برکتي شي. مسلمان خو کله چې ناوې راولي کور ته، ناوې سره په ډولۍ کې قرآن کریم کېږي، او کله چې ماشوم پیدا شي نو کټ سر ته دا قرآن شریف کېږي چې دا نوی ماشوم پیدا شو چې ونه ډار شي. نو قرآن کریم حق منگا چیرتا پیجندل ہے، قرآن کریم منگا راخولو چیرتا. قرآن کریم اگر اصل مقصد چی اللہ دے کم دے پارا علی گلہ مسلمان کو اگر پریخ ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا، نو مسلمان قرآن لری شوئے دے، نو مسلمان کی بس اتفاق و اتحاد راش. ولا تفرقوا، او ڈلے ڈلے کیگی ما، تفرقہ ڈلبازی دا حقا کینسر دے چې اسلامی امت تباہی او د بربادۍ سره مخ کړي. ولا تفرقوا، ډلې ډلې کېږي ما، اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم. اوس الله پاک دا خبره ذکر کوي چې ګوره دا خبره د الله خبرې دي، ګوره دا وایي خبرې نه دي. د دې نمونه زمونږ اسلام په تاریخ کې موجود دی چې داسې خلک چې اوس او خزرج د یو بل د وینې تږي وو په وړو وړو خبرو چې زما اس تا د اس وروسته پاتې شو، ته مانه ولې مخکې شوې؟ په دې به خلکو 100 کاله دښمني کولو. پلان کې چینه باندې زما اس وروسته پاتې شو، ستا اس مخکې اوبه وڅښلو، ولې تا مخکې کولو؟ په دې به خلکو سره دښمني کولو. داسې خلک چې د جهالت نه ډک خلک وو، هغه خلک دومره یو بل سره خواږه شول چې یو به شهید کېده، هغه ته به چې اوبه چا راوړو هغه به ورته ویل چې ما ته مه راکوه، هغه بل ته ورکه. قرآن کریم دا خلق دومره بدل ک. علا شفا حفرتن، په غاړه د کند باندې من النار د اورنا. اوس مسلمان دغه سي حالات کې واقع شوی دی، د اور د کند په غاړه باندې، ځکه په اجتماعي طریقې سره مسلمان امت د الله دین پریخه، مسلمان د ژوند مقصد هیر کړی، زه څه دپاره دنیا کې پیدا یم، څه کول پکار دي. فانقذکم، نو خلاص کړي الله تاسو لره، بچ کړي الله تاسو لره د دې اور نه د قرآن په واسطه باندې. زمونږ بچاو کامیابي ممداوي چې موږ د الله کتاب ته دنه بعد لاس واچو، د الله کتاب په عمل کې راولو، د الله کتاب ته خپل بچی کینو، الله کتاب په خپل ژوند کې عملی کو، نو دا به د نجات لاره وي، بله لاره د نجات او کامیابي نشته. چې الله ته سم توبه وباسو چې الله ستا د کتاب سره موږ ډېر خیانت کړی دی، دنه بعد نور موږ خیانت نه کوو ستا د کتاب سره.